السلام علیکم ګرانو دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. د افغانستان او متحده عربي اماراتو ترمنځ لوبې په تلویزیون نشر کیږي او کنه نشر کیږي. که نشر کیږي په کم تلویزیون باندې نشر کیږي، په افغانستان کې په کم تلویزیون باندې تاسو کتلی سئ. د دې په اړه باندې پوره معلومات در کوم، ویډیو تر اخره راسره وګورئ. ملي تلویزیون د افغانستان او متحده عربي اماراتو ترمنځ لوبې په ژوندۍ بڼه خپروي. د افغانستان او متحده عربي اماراتو ترمنځ راتلونکي 3 نړیوالې شلوريزې لوبې به په افغانستان کې د ملي سپورټس تلویزیون له لارې په ژوندۍ بڼه خپرې سي. افغانستان کرکټ ملي لوبډله به متحده عربي اماراتو ته سفر وکړي او د یاد هیواد پر وړاندې به د یادې میاشتې له 14 تر 19 نیټې پورې 3 نړیوالې شلوريزې سیالۍ ترسره کړي. د افغانستان کرکټ بورډ د یاد سفر د ځای او نیټو اعلانولو ترڅنګ د تمریناتي کیمپ لپاره 22 کسیزه نوملړ هم ټاکلی دی او له دې نوملړه به لوبډله انتخاب سي او ټولې لوبې به په شیخ زاید کرکټ لوبغالي کې د فروری په 14 13 او 19 نیټه ترسره سي. په 22 کسیزه نوملړ کې راشد خان لوبډلمشر، رحمان الله ګربز وکټ ساتونکي، عبدالرحمن رحماني، ابصر زازی، عظمت الله عمرزی، بلال سمی، فرید احمد ملک، فضل حق فاروقي، ګلبدین نایب، حضرت الله زازی، ابراهیم زدران، مجیب رحمان، نجیب الله زدران، ننګیالی خروټي، نوین الحق، نجات مسعود، نور احمد لکنډوال، رحمت شاه زرمتی، صدیق الله تل، شاهد الله کمال، شرف الدین اشرف او ظاهر خان شامل دي. هیرې دې نه وي چې دغه سیالۍ د افغانستان او متحده عربي اماراتو کرکټ بورډونو ترمنځ د دواړو ښځو همکارۍ د تړون له مخې چې څه موده وړاندې د دواړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک سو ترسره کیږي. هر کال به د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د متحده عربي اماراتو پر وړاندې 3 نړیوالې شلوريزې سیالۍ ترسره کوي. که مو دا ویډیو خوښه سوي در سره لایک کړئ، د خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ. که په دې چینل کې نوی یاست، پوپل سپورټس در سره سبسکرایب کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پر د الله په امان.